الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو د جرمني څخه یو ورور پوښتنه کړې ده چې دلته اکثرین په عطرونو کې یا په خوراکي شیانو کې الکحل ګډیږي، د دې استعمال څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، په دغه مسئله کې د ډیر تحقیق څخه وروسته دا راته ثابته سوه چې د مروجه کم الکحل دي چې په عطرونو یا مشروباتو یا خوراکي شیانو کې استعمالیږي، نو دا د انګورو یا خرما یا ممیز د هغې څخه نه جوړیږي. نو که چیرې د هغې څخه نه جوړ سوي او نشه ونه لري، استعمال جایز دی. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني حفظه الله لیکلی دی په تکمینه د فتح الملهم کې چې د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې هغه الکحل چې هغه د انګورو او خرما یا ممیزو څخه جوړ سوي په اتفاق باندې حرام دی، او هغه الکحل چې هغه د نورو شیانو څخه جوړ سوي، مثال د بوټو څخه جوړیږي یا مثال د ګني څخه یا داسې نور خواږه شیان وي، د دغسې شیانو څخه جوړ سي، نو د هغې استعمال بیا د متاخرینو فقهاو په نیز باندې جایز دی. دا ځکه چې په دې کې عمومي بلوا ده، د دې استعمال نن سبا بیخي ډېر سوی دی چې مخه نه نیول کېږي. نو هغه دا خبره په ډېر دقت باندې لیکلې ده، او بیا وروسته لیکلي دي چې د دایرة المعارف بریتانیکا چې کم تحقیق دی، هغه هم دا ثابته کړې ده چې د نن سبا الکحل دا د انګورو یا خرما یا ممیز د دې څخه نه جوړېږي، چې د هغه څخه نه څه جوړ نه و، اکثرین نشه نه یې پکښې، نو چې نشه نه کې راله استعمال یې جایز شو. او دا شان په دې مسله کې مفتی اعظم محمد شفیع رحمت الله علیه هم تحقیق کړی دی، نو هغه هم دا خبره کړې ده چې د ډېر تالاش څخه وروسته زموږ لاس ته دا راځي چې دا نن سبا الکحل دا د ګني څخه یا د لرګیو څخه یا د بعضې دانو څخه جوړیږي چې استعمال یې جایز دی. او همدا شان حضرت مفتی سیف الله خالد رحمانی صاحب هم په دې کې تحقیق کړی دی، هغه وایي چې فني ماهرینو هم دا لیکلې ده چې دا شان نشه نه لري، نن سبا چې کوم الکحل استعمالیږي په دې کې نشه نه وي، استعمال یې جایز دی. البته په کومو عطرونو کې یا خوراکي شیانو کې چې نشه یي، نو پر هغې باندې لیکلي وي، نو هغه تاسو خپله وګورئ او یا بل چاته ورښکاره کوي. دغه د علماو تحقیق دی، په دې مسله کې یې کړی دی، موږ تر تاسو پورې در ورسوئ. تکمله فتح الملهم دریم جلد 608 صفحه، او احسن الفتاوا اتم جلد 488 صفحه، کتاب النوازل پنځم جلد 319 صفحه، جدید فقهي مباحث اتلسم جلد 18 صفحه، فتاوای حقانیه دریم جلد 208 صفحه، فتاوای عباد الرحمن اول جلد 291 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.